امریکا تازه بیا طالبانو ته څه اخطار ورکړی دی او د سولې هوکړه ولې لغوه کیږي. سلامونه درنو لیدونکو، کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. د امریکایي پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان کینټ میکنزي له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې که د طالبانو له لورې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه په اوسني ډول روانه وي، د دې امکان شته چې د سولې هوکړه او د سولې هڅې له ماتې سره مخ شي. نوموړي ویلي طالبانو په محتاطانه ډول پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو له بریدونو ډډه کړې، خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر وړاندې په لوړه کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. نوموړي ټینګار کړی دی چې که تاوتریخوالی په همدې ډول روان وي، نو د دې امکان شته چې په افغانستان کې د سولې هڅې ټکنۍ شي. دغه امریکایي جنرال د تېرې پنجشنبې په ورځ له ولسمشر غني سره هم په همدې تړاو خبرې کړي او له افغان ځواکونو سره د خپلې همکارۍ د دوام ترڅنګ یې په سمدستي ډول د تاوتریخوالي پر کموالي ټینګار کړی دی. مننه ډېره زیاته له تاسو درنو لیدونکو چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي، لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.